ښځې له واده وروسته ولې چاغېږي؟ په ښځو کې د وزن زیاتوالی یوه لویه ستونزه ده او دا موضوع له واده وروسته په لویې سرخوږۍ بدله شوې ده. د یوې څېړنې له مخې 82 سلنه مېرمنې له واده 15 کاله وروسته له 5 نه تر 10 کیلو وزن اخلي او د وزن د زیاتوالي په زیاتو ښځو کې لیدل کېږي. په ښځو کې له واده وروسته د ژوند د سبک له امله د وزن له زیاتوالي ورهاخوا بیولوژیکي بدلونونه هم د وزن زیاتوالي لامل کېږي. دلته د ښځو د وزن زیاتوالي عمده عوامل درته بیانوو. هورموني بدلونونه. لومړی، کله چې یوه مېرمن د جنسي اړیکو شرایطو ته رسیږي، په بدن کې زیات هورموني لاملونه رامنځته کېږي چې اشتها یې زیاتوي او د چاغۍ لامل ګرځي. دویم، له واده وروسته د ښځو د خوب وخت او ډول بدلون کوي. ډېری مېرمنې د خوب د کمۍ په ستونزه اخته کېږي او د خوب د کمښت د وزن زیاتوالي مهم لامل کېږي. دریم، نن سبا د واده د عمر زیاتوالی ډېرې مېرمنې د 30 کلونو یا زیات عمر کې جنسي اړیکې پیلوي. څېړنې ښایي چې له 30 کلنۍ وروسته په بدن کې د سوختو ساز سرعت کمیږي او په همدې موضوع د وزن د زیاتوالي لامل کېږي. څلورم، ډېری وادونه داسې وي چې په لومړۍ 2 کلونو کې یې ماشومان پیدا کېږي. مور کېدل ښځې له زیات فزیکي بدلونونو سره مخ کوي. د دې سربېره ماشوم پیدایښت او د هغه لپاره د ژوند برنامه زیات بدلونونه رامنځته کوي. دا شرایط هم وزن زیاتوي. پنځم، له واده او هغه شرایطو سره مطابق چې نوې رامنځته کېږي د یوې مېرمنې لپاره تر ټولو ستونزمن کار وي. هغه ستړس ذهني فشار چې د نوي چاپېریال له امله رامنځته کېږي، مېرمنې یې د زیات خوراک لوري ته هڅوي او په طبیعي ډول د ښځو وزن زیاتېږي. شپږم، د هغو څېړنو پر بنسټ چې پایلې یې په 2014 کال کې څېړل شوي، هغه مینه، خوشحالي او خوندیتوب چې ښځې د خپل خاوند په څنګ کې احساسوي د دوی وزن زیاتوي. اووم، روحي او جسمي بدلونونه. ډاکټران او تغذیې کارپوهان وایي ښځې له واده وروسته تازه عاطفي او فزیکي اړیکو ته ننوځي او پر همدې اساس یې جسم او ذهن له زیاتو بدلونونو سره مخ کېږي. دا نوي شرایط د هغو بدلونونو محصول دي چې موږ یې په ښکاره مریضتوب یا چاغۍ بولو. اتم، حاملګي ضد درمل کارول. حاملګي ضد هورمونونه درمل د ښځو د وزن په زیاتوالي کې بې اثره نه وي. د وزن د زیاتوالي ته پاملرنه نه کېږي، خو د هغوی کارول کولی شي د ښځو له 2 تر 3 کیلو د وزن زیاتوالي لامل وبولي. څنګه د وزن زیاتوالي مخه ونیسو؟ شاید له واده وروسته د وزن زیاتوالي له ځینو لاملونو ډډه کول ناشوني وبولو، خو ځینې ساده ګامونه لکه د خوراکي او کموالی انرژي موادو کارول، د خوړو لپاره برنامه‌ریزي، منظم ورزش، ګټور سهارنۍ خوړل، د ډوډۍ خوړلو په وخت کې خواړه په سم ډول میده کول او په دایمي ډول خپلې روغتیا ته پام کولی شي د وزن زیاتوالی کنټرول او کم کړي. ملګرو، دا به زموږ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي د لا ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.